پاکستان کې د فرقوي نښتو له امله 13 کسان وژل شوي دي. افغانستان ته د پاخې او خامې مالګې په واردولو بندیز ولګېده. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په کرمه کې د فرقوي نښتو له امله 13 کسان وژل شوي او له 20 ډیر کسان ټپیان شوي دي. دغه نښته په کرمه کې د یوې اونۍ راهیسې د سني او شیعهګانو ترمنځ روانې دي چې تر اوسه یې د نښتو لامل نه دی معلوم. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د اکتوبر 13 راپور ورکړی چې د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کرمه کې د شیعه او سني مذهبو د بېلابېلو کلیو اوسېدونکو ترمنځ نښتې روانې دي. د راپورونو له مخې که څه هم د دې نښتې لامل نه دی روښانه، خو له دې وړاندې دواړو لوریو د ځمکو او مذهبي دودونو پر سر د اختلافاتو له امله نښتې کړي دي. نښتو کې د دواړو لوریو پر یو او بل د درنو وسلو ډزې کړي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ خدماتونه ځنډول شوي او د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي دي. له دې وړاندې هم په یاده سیمه کې نښتې شوي، خو په دې وروستیو کې زور اخیستی دی. په یو بل خبر کې اورئ چې افغانستان ته د پاخې او خامې مالګې په واردولو بندیز ولګېده. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې ویلي چې له دې وروسته هېواد ته د پاخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبي وایي چې دغه پرېکړه په هېواد کې د اړتیا وړ کافي مالګه تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلني ډول 300 ټنه مالګه هېواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلني ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 492 ټنه مالګه استخراجېږي. ایوبي له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې په هېواد کې دننه د مالګې د پروسس او تولید د کارخونو او فابریکو جوړولو لپاره د لا دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې او کارخونې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابرې جوړې کړي.